کله هم چې د انسان وینه خرابېدو طرف ته روانه شي نو کم داسې علامات چې هغه علامات د انسان په وجود باندې را شروع شي. یقینا هر یو انسان به د علامات پیژني که چېرې هغه ته پته ولګېده او د انسان وینه چې کله هم خرابه شي که چېرې هغه یو ټیبلېټ پیناډال هم واچي نو دا یو ټیبلېټ پیناډال د ده د صحت دپاره داسې دی لکه زهر، ځکه چې د انسان په وجود کې وینه یو داسې ارګن دی چې د انسان د وجود دپاره په زرګاو کارونه کوي. که چېرې د انسان په وجود کې وینه نه وي نو د انسان زندګي ممکنه هم نه ده. نو کم داسې علامات د انسان په وجود باندې را شروع شي که چېرې د هغه وینه خرابېدو طرف ته روانه شي. د ټولو نه اول د انسان په وجود او په سرمن باندې زیړ شان رنګ را شروع شي او خاص کر کې د هغه چې کومه سترګه ده هم زیړېدو طرف ته روانه شي، ځکه چې د انسان په وجود کې په دې ټایم کې یو کیمیکل دی زیات شي چې هغه ته بیلروبین ویلی شي. او کله هم چې د انسان په وجود کې بیلروبین زیات شي نو د دې نه دا پته لګېږي چې د انسان وینه خرابېدو طرف ته روانه ده. او بیلروبین د انسان په وجود کې هله جوړېږي چې د انسان وینه جوړیږي او ماتیږي او بیا جوړیږي او بیا ماتیږي. د دې نه انسان په وجود کې بیلروبین جوړي. دویم علامات د انسان په وجود کې دا هغه په وجود باندې خارښ را شروع شي. خارښ ځکه را شروع شي چې زمونږ وینه کم ده هغه یو بایل تیاروي او دغه بایل چې کله هم د انسان تیار کړي او دغه په وجود کې دا بایل زیات شي نو دغه په وجود باندې خارښ را شروع شي. خارښ ځکه را شروع شي د انسان وینه کم بایل دی هغه بهر ته نه پاس کوي، وجود ته نه پاس کوي او کله هم چې وجود ته نه پاس کېږي نو د انسان په وجود باندې خارښ را شروع شي. زمونږ په وجود کې د بایل کار دا دی کله چې انسان غوړ او فیټي خوراک وکړي نو دغه بایل د انسان وجود کې دغه خوراک ازموي. دریم انسان ته ډېر زیاته ستوماني او تکاوټ هر ټایم محسوسیږي او هغه ته کومه لوږه چې لګېږي هغه هم د انسان ختمه شي او په دې ټایم کې انسان ته ډېر زیات تکاوټ او بوج محسوسیږي. څلورم د انسان چې کومه سینه ده هغه هم په غټېدو طرف باندې لاړه شي، یعنې کوم میل نارینه حضرات چې دي اکثر د دوی والا دا سینه په غټېدو باندې لاړه شي مخکې او د ده په سینه باندې چې کوم ویښته دي هغه هم په دوړېدو باندې شروع شي. پنځم د انسان په سرمن باندې سپایډر یعنې کوم ته چې مونږ غړم ویلی شو هغه شانتې نشانونه را بهر شي، هغه شانتې نشانونه واضح د انسان په سرمن باندې ښکاري. شپږم انسان ته ډېر زیاتې الټې او زړه کچه کېدل شروع شي. انسان خوراک ته زړه نه کېږي خو کله هم چې انسان خوراک وکړي نو د هغه بیا زړه کچه کېږي الټو طرف ته لاړ شي، ځکه چې د انسان په وجود کې کوم خوراک دی هغه ازمېږي، هغه د نه ازمېدو په وجه د انسان په وجود کې او په خېټه کې ګیس هم جوړ شي او انسان بار بار زړه کچه کېږي الټو طرف ته لاړ شي. اووم د انسان چې کوم ورکوټي بول دي کوم ته چې یورین ویلی شي هغه تورېدو طرف ته په مزه مزه مخکې لاړ شي. اتم د انسان په خېټه کې اوبه جوړېدل شروع شي او ډېر زیات په مقدار سره شي چې بار بار د انسان په خېټه کې د دې د وجې درد هم راځي او دې ته په میډیکل کې اسایټس ویلی شي. هم که چېرې یو انسان کټ شي د هغه نه وینه را شروع شي نو هغه وینه ډېر ټایم اخلي چې وینه ودرېږي. لسم د انسان چې کوم خوب دی هغه هم ګډوډ شي او د انسان په وجود کې پړسوب ډېر زیات را شروع شي. یعنې د څه د وجې خرابېږي که چېرې تاسو وایئ چې دغه شان انفارمیټیو ویډیو موږ ته بله هم راوړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او آی ډي در سره فالو کړئ او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو نو خپلو یارانو او دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.